الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. د موږ یو ورور پوښتنه کوي چې ځینې کسان وایي موږ په بشري تنوع باندې باور لرو. د دې مطلب څه کېدای شي؟ د ما محترم وروره، دغه موضوع او مسله تکوینی ده، دا تشریعي خبره نه ده. تکوینی ده او تکوین و خلقت دی الله تبارک و تعالی همدغسې ده چې بشریت په صنفو او په مختلفو شعوبو او قبایلو باندې تقسیم شوی دی. دا دوی چې د تنوع لفظ استعمالوي نو دوی خو منطقي نه دي، کنې دلته صنف پکار ده، د صنفو لفظ باید استعمال شوی وای، ځکه بشر یوه نوع ده، انسان یو نوع ده او په انسان کې دنني صنف و اصناف دي. خو به هر حال بشر په اصنافو، په قبایلو او په شعوبو باندې تقسیم شوی ده. او دا خبره اصلا نشأت له دې ځای څخه کوي چې تر نن څو کلونه مخته دا په دغه د وخت په متمدنه امریکا کې د دوی په اصطلاح چې متمدنه نه ده، لویه وحشي او انسان دښمنه پدیده ده په مخ د ځمکې باندې. په دوی کې داسې قانون و چې تورپوستي د ملک او د نظام له هیڅ مزایاو څخه برخورداره نه وو. هغو ته حتی د انسانیت حق نه ورکړل کېدو. داسې په نورو اقوامو کې، په نورو ملکونو کې داسې ذهنیتونه وو چې هغو به ځینې توکمونه له خپلو معاشرو څخه حذف کړي وو. نو دا اوس د ملل متحد په سطحه باندې یو قرار ده چې بشر متنوع ده او ټول انواع یې، ټول اصناف یې د بشریت جز دي، د بشریت حقوق ورته ثابت دي او په دې باندې باید قایل شو. دا تکویني موضوع ده، په دې کې موږ هیڅ حرج نه لرو. الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې موږ ته فرمایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله عز وجل فرمایي ما تاسې پیدا کړي یاست له یو نارینه او یو زنانه، حضرت آدم علیه السلام و حوا رضی الله عنها څخه. د تاسې اصل یو ده، تاسې ټول ورونه یاست. درته خو هغه د انساني عطوفت او د بشري عطوفت تلقین ورکوي الله. او وجعلناکم شعوبا وقبائل، او تاسې مې شعبې، غټ غټ قومونه او قبائل، واړه واړه قومونه مقرر کړي، لتعارفو، چې د تاسې ترمنځ ژوند روان سي، تعارف مو وسي، پیژندګلو مو وسي او په تاسې کې نقشې روانې سي، جغرافیې جوړې سي. دا تکویني موضوع ده. تر دې ځایه پورې موږ هم منو او غیر مسلم څومره ملتونه چې دي هغه ټول په دې باندې متفق دي. او کوم چې تشریعي حصه ده هغه الله عز وجل فرمایي: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خو په دې ټول بشریت کې، په دې ټول انسانانو کې څوک چې الله پیژني او له الله ویریږي هغه د خدای په نزد باندې معظم او مکرم ده. دا بیا تشریعي حصه ده. نو په دې کې څه حرج نشته او انسانان ټول
سره بدي سره یو نسل دی او په دې نسل کې د دې تر مابین تنوع شته. د تنوع قول یې په دې باندې بنا ده چې هیڅ نوع هیڅ صنف یې له بشري حقوقو څخه محروم نه دي، لکه چې په مخکې اشاره ورته وکړه. دا په دې وجه باندې دا خلک استعمالوي. بل دا ورور پوښتنه کوي چې خلق وایي موږ په اقتصاد محوره سیاست او نظام باندې تمرکز کوو. دا هم تکوینی موضوع ده، بلکې شرعي اړخ هم لري. الله عز وجل فرمایي چې هو الذي، الله هغه ذات خلق لکم چې پیدا کړي دي، موجود کړي دي، لکم لنفعکم، د ګټې د تاسې دپاره، د استفادې د تاسې دپاره، د په کار راوستو د تاسې دپاره، ما فی الارض، څه شیان چې په ځمکې کې دي، جمیعا ټول، دا ټول د تاسې دپاره پیدا کړي. نو دا ما فی الارض خو عبادات نه دي. دا ما فی الارض چې دي، ما فی الارض په وجهې د ځمکې باندې چې پیدا دي، دا د اقتصاد ذرات دي، د تملک و د تمول وسایل دي، توکي دي، او دا ټول د انسان دپاره دي. په بل آیت کې الله تبارک وتعالی فرمایي وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة، وغواړه تلاش که په هغه شیانو کې، په هغه څه کې چې الله درکړي دي له امتعاو د دنیا څخه، له وسایلو د دنیا څخه، له اسبابو د دنیا څخه، دار د آخرت پې باندې واخله، پې جوړ که. ولا تنس نصیبک من الدنیا، خو مه هېروه برخه خپله د دنیا له حصې چې. اگر که د دې دوه تفسیره سوي چې وما تنس نصیبک من الدنیا، ډېر مفسرین په دې تفسیر کوي چې په دنیا باندې هم، د دنیا په واسطه باندې هم آخرت جوړ کړه. خو بیا دا ابتدا د آیاتو او دغه حصه د آیات دا په تاکید باندې محمولیږي. نو علما لیکي چې تاسیس اولاد تر تاکیده. نو دوم تفسیر چې حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه رحمت الله علیه او نورو ډیرو عمده مفسرینو تفسیر کړی ده، متأخرو سلفو مفسرینو، هغو داسې تفسیر کړی ده چې ولا تنس نصیبک من الدنیا، من المال الحلال، له وسایلو د دنیا، له توکو د دنیا، له دې څخه ته خپله برخه مه هېروه. نو وسایل د دنیا د الله پیدا کړي موږ ته دي، او موږ باید له هغه څخه استفاده وکړو او سالمه استفاده ترې وکړو. دا موږ اسلام له دې څخه نه منع کوي. نو موږ باید داسې ژوند ونه لرو چې موږ فقیره زندگی ولرو. د فقر په زندگی کې موږ نه دین ته خدمت کولی سو، نه عبادت کولی سو په اطمینان سره. ځکه خلفای راشدین هغه خلفای راشدین چې د دوی عمل کرد موږ دپاره مشعل راه ده. او لکه څرنګه چې په سنتو باندې تمسک کیږي، د خلفای راشدینو په عمل او په کردار باندې هم دغسې تمسک ده. حدیث مبارک ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بیوت الاموال جوړ کړل، وظایف مقرر کړل، تنخواګانې مقرر کړل، ولات مقرر کړل، عشرونو عاشرانې مقرر کړل، د عشرونو د جمعواري او د بیت المال ته ذخیره راټولول دای مقرر کړل. مجاهدینو ته یې او لښکرو د اسلام ته یې متحد المعاله مکتوب ورولېږو چې هغه کوم منقول مواد او اموال چې تاسې ته په لاس باندې په هغه کې جهادونو قتالونو کې صفوفو کې درځي، هغه په مجاهدینو باندې د غنیمت په طور باندې تقسیم کړي.
او کوم سمځکې دي نهرونه دي هغه خپلو عمالو ته پرېږدي، هغه د آینده نسل دپاره پرېږدي. او بل الله عز وجل په سورة انفال کې راته وایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. تاسې له هر قسم قوته د شر د شریرانو د کفر د کافرانو د دفع دپاره تیار کړئ او هغه پې باندې وویروئ، خپل ځان پې باندې محفوظ کړئ، خپل ځان پې باندې وساتئ. نو هغه بې اقتصاده نه کېږي. تاسې چې تیارې ونه لرئ، اتوم ونه لرئ، ټانکونه ونه لرئ او میزایل ونه لرئ، نو تاسې خپل حفاظت نسئ کولی، تاسې دښمن نسئ ویرولی. دا له مهمو قوتونو څخه همدغه قوت ده. په دې باندې خدای تعالی موږ ته امر کړی ده. نو دا بې اقتصاده کېږي نه. زموږ ژوند به خامخا اقتصاد محوری. یو اسلامي نظام به د اقتصاد دپاره ډېر کوښښ و هاند و هڅه کوي تر څو هغه یو قوي اقتصاد ولري، تر څو چې هغه عبادت هم فارغ سي، خپل نظام هم محفوظ کړي او د اسلام دپاره هم د ساتنې دپاره هم مستعدي او د شریرانو له شر څخه هم په امن وي. نو په دې کې څه حرج نشته. او درېیمه پوښتنه زموږ دا ورور کوي، هغه وایي چې ځینې خلک داسې یو جمله استعمالوي چې موږ په نړیوالو منازعو کې جانب یو طرف نه واقع کیږو. دا هم مسلمه خبر ده. موږ باید په هره جګړه کې یو جانب نه یو. چې د چا ترمنځ منازعه راځي موږ باید د منازعې جز نه یو. موږ باید د مصلح کردار ادا کړو. واصلحوا الصلح خیر. تاسې صلح کوئ، نو صلح خو یو بهترین جوهر ده. موږ ته د صلح امر ده، موږ باید صلح وکړو. ګرم ته ګرم ووایو، ناګرم ته ناګرم ووایو. صراحت ولرو، صراحت د لهجې ولرو، صراحت د پالیسي ولرو، صراحت د دریځو د موقف ولرو. او هو داسې نه چې موږ د یو په څنګ په تخر کې ورننوتي یو او د هغه دپاره موږ د بل په مقابل کې جنګېږو. نو داسې نه ده. موږ باید د مصلح رول ولرو. داسې موږ ته الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې وایي چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمه. دا فقط د هغه داعي دپاره نه ده چې په رایون کې ولاړ یو بل ملګری یې په څنګ کې یا په یو جومات کې پورته کېږي 5-6 نمبرې بیانوي او خلقو ته داسې دعوت ورکوي. دا ادعو خالي د هغه دپاره منحصر او مقرر ده. یو اسلامي نظام یو لوی داعي ده. د هغه په جغرافیایي اتصالاتو کې چې څوک سره متصل او پیوسته پراته دي، د هغو دپاره هغه مدعوین دي، د هغو دپاره باید دعوت وکړي. په ملل متحد کې دی څوکۍ لري، د ده وکیل و، د ده سفیر و، د ده مندوب هلته کې موجود ده. هغه باید هلته د دعوت موقف ولري، د داعي موقف ولري، خو په حکمت سره یې ولري. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه، په حکمت سره او په موعظه حسنه سره. وجادلهم بالتي هي احسن. که د استدلال موقع یي، که د قناعت ورکولو ځای باید په احسنه لهجه، په نرمه لهجه، په لینه لهجه باندې چې الله عز وجل خپلو اولو العزم نبیانو ته حضرت موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام ته وایي چې تاسې ولاړ سئ فرعون ته فقولا له قولا لینا. هغه ته نرمې خبرې وکړئ. هغه د په کنیه نامو باندې یاد کړئ، د پاچا په نامو باندې یاد کړئ، په معزز لقب باندې یاد کړئ، په ښه نامو باندې یاد کړئ. دا فظ غلیظ القلب دا خو یو لعنت ده چې په انسان کې. او لینیت و حکمت او اصلاحي طاقت دا یو رحمت ده چې الله په انسان کې پیدا کړی. الله جل جلاله فرمایي
فبما لنت فبرحمة من الله لنت لهم، د الله په رحمت سره ته دوی ته نرم سوی. چاته؟ لهم کې ټول شامل دي، ابو لهب هم کې شامل ده، ابو جهل هم کې شامل ده، او مؤمنان او مسلمانان هم شامل دي. دا ټولو ته ته لین یې، ته نرم یې، ته باحکمته یې. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. که ته سخت زبانه وای او ته سخت زړی وای، ته بدخویه وای، لانفضوا من حولك، خو تمام ورځ به دې له خلکو سره جګړې وي، بیا به خلک درڅخه تښتېدل، خلک به نه در نږدې کېدل. خلک باید در نږدې سي، کافر هم در نږدې سي، مسلمان هم در نږدې سي، خو ده در نږدې. یو څوک راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اذن غواړي دي ورتلو د ملاقات. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو په باره کې ناخوشاینده الفاظ وویل چې دا سړی ډېر غلظت لري، مطلب ښه نیت نسته ورسره، ښه اراده نسته ورسره، خو به هر حال اجازه یې ورکړه او دلته چې راغی په ډېر نرمي، په ډېره خوش طبیعتي باندې ورسره خبرې ورسره وکړې او هغه سړی یې رخصت کړو. حضرت ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وایي یا رسول الله، سړی چې لا نه و راغلی، تا د دې سړي څه معایب وویل او چې راغی دلته بیا ته ډېر نرم وې، ډېر خوشطبع وې، ډېر طلیق وې. نو نبي علیه صلات وسلام ورته وویل چې ایا زه فظ و غلیظ القلب جوړ سم؟ نو دا د مسلمان خصلت نه ده، نه د اسلامي نظام پالیسي ده، نه د مسلمان پالیسي ده. هغه باید له ټولې دنیا سره په نرمي او په خوشخویي او د صلح او د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم،